درې څلور کاله کېږي چې دا سکول نه شروع کېږي، نه ګورنر تپوس کوي. ګورنر د دې بډابیری دی، هم د دې علاقې اوسېدونکی نه هغه تپوس کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم د پېښور نیوز طرف نه ذکریا محمودي. دا وخت کې زه بډابیره کې یم چې تاسو دا سکول ګورئ. په سکول کې ولاړ یم چې پرایمري سکول دی، سرکاري حکومت والا جوړ کړی دی. تقریبا 3-4 کاله کېږي چې دا جوړ شوی دی او تر اوسه پورې دا شروع کېږي نه څه سرکاري سړی نه سرکاري افسر تپوس کوي، نه ګورنر تپوس کوي، نه وزیر اعلی تپوس کوي. او دا سکول جوړ شوی دی او خوش په خوشه هماغسې دی او دا جوړ دی او بس هماغسې دی. تقریبا 4 کاله وشوه، تر اوسه پورې دا شروع کېږي نه. اخیر د سکول دا وجه معلومول دي چې شروع کېږي ولې نه. افسر یې ولې تپوس نه کوي، وزیر اعلی ولې تپوس نه کوي، ګورنر ولې تپوس نه کوي، حکومت کسان ولې نه راځي، د سکول باره کې ولې څه تپوسونه نه کوي. نو دې وجې نه زه د سکول هغه مالک سره خبرې کوم. دا ځمکه چې د چا وه دا به مخکې کرله، دوی به ورکې خپل فصل کرلو، دوی ته هغې کې منافع کېده. دا ځای ورته بند کړی دی، نه ورته د هغه منافع راځي او نه شروع کوي. نو دغې وجې نه زموږ حکومت نه هم دا اپیل دی او د دې اپیل دی چې دا سکول دې زر تر زره شروع کړی شي او د دې چې کوم افسران دي، کوم وزیر اعلی دی، هغې تپوس وکړی شي. نو دغې حوالې سره زه به خبرې کوم. د دې سکول مالک چې دی ندیم، نو هغې سره خبرې کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره شکریه ذکریا محمودي. دا سکول تاسو د دې ځای موږ د دې ځای یو د بډابیر ماما خیل کندې ده. دا سکول څو کاله تقریبا کېږي؟ 4 کاله کېږي. دا ځمکه موږ چې د سکول له ورکړې ده، د سکول جوړ شوی دی، تیار شوی، نو د دې 4 کاله. ښه، نو تاسو اوس هغې ته داسې ویلي دي، هغې تپوس نه کوي، وجه څه ده چې دا سکول دې شروع کوي نو راځي پې دلته پې کار نه کوي په دې باندې؟ بس وجه دا ده چې اوس د پي ټي آی حکومت دی، ګورنر هم زموږ د بډابیر دی، ایم پي ایم د بډابیر دی. نو پي ټي آی والا کارونه نه کوي. دغه سکول ستا په وړاندې 4 کاله زموږ د کار هم دا ځمکه ویستې ده. نو دغسې هغې ګورنر چېرته راغلی نه دی، افسران راغلي نه دي، دې باره کې څه خپل دغې ویلې نه دي، خبرې کړې نه دي؟ هېڅ هم نه، هېڅ هم نه. ګورنر خو بلکل بډابیر ته ګورم نه. بینالان کې د سکول خو وړه خبره ده، ته غټ غټ کارونه ګورم نه بډابیر. نو ستاسو خو به نقصان شوی مالي لحاظ سره، تاسو به دا کرلو، هغې کې به درته کومه منافع کېده، هغې نه ستاسو محرومه شوئ. موږ ته 4 کاله وشو چې دې نه محرومه وي، موږ به دې نه غنم اخیسته، فصلونه هم اخیسته، مالونه هم پکې ساتل. هغه شي نه موږ دا څومره څو جربه ځمکه ده؟ دا نیم جرب ده. نیم جرب ځمکه ده. تاسو به اوس ته بس هغسې دغه نشته دی ورکې، کومه منافع به تاسو اخیسته، تاسو ته بس اوس نه میلاوېږي؟ هېڅ هم نشته، هېڅ هم. هغه هر څه پونګه فصل هم خراب شو، دوی د سکول هم نه چالو کوي. حالان کې ډېر سخت ضرورت دی جنکو سکول دی، پرایمري جنکۍ ځي هغه د بډابیر بل سر ته سپین جومات ته تکلیف دی ماشومانو ته. نو تاسو اوس حکومت نه څه اپیل کوئ او هغې ته څه ویل غواړئ؟ به دا اپیل دی چې دا 4 کاله وشو د سکول همدغه شان جوړ شوی دی، همدغه شاړ پروت دی. نو دا اپیل دی برای مهرباني چې دا یې شروع کړئ. او تاسو کوم دلته منافع به درته کېده د هغې حوالې سره، نو تاسو ته هغې څه ویلي چې 2 کسان به نوکر او څو کسان نو هغې تاسو ته ویلي چې د دې سکول کې به نوکري وي؟ هغې ویل چې سکول چالو شي نو بیا به مثال تاسو له کسان بړتي کوو. نو بړتي خو ډېره خبره چې چالو کړي، ټیکه نو چالو کوي نه. نو اوس بس بلکل څوک هم تپوس نه کوي؟ څوک هم تپوس نه کوي، نه ایم پي اے نه ګورنر، څوک هم تپوس نه کوي. څو کاله شو چې تپوس نه کوي؟ دا 4 کاله شو. مهرباني، ډېره ډېره مهرباني. تاسو د ندیم خبرې واورېدې چې هغې حکومت نه دا اپیل دی 4 کاله کېږي چې دا سکول نه شروع کېږي، نه ګورنر تپوس کوي. ګورنر د دې بډابیری دی، هم د دې علاقې اوسېدونکی نه هغه تپوس کوي. چېرته وایي د پي ټي آی حکومت دی، یو د کار تپوس نشته دی. دلته نور کارونه مې د هغې هم څه تپوس نه کوي، د دې سکول هم تپوس نه کوي، نه افسران راځي نه دا سکول شروع کوي. دلته چې کومې جنکۍ ماشومان دا د جنکو سکول دی، دا جنکۍ هلته لرې ځي، سپین جومات ته ځي، څوک
تقریبا 1 کیلومتر 2 مزل کوي او هغه سکول دا چې دلته ورته جوخ جوړ شوی دی دا سکول دی نه شروع کوي نو د دې مالکانو د دې حکومت نه دا اپیل دی چې دا سکول دی زر تر زره جوړ کړی شي او دې ته د خپل سهولیات فراهم شي والسلام